د لیکوال ګرانو ملګرو سلامونه او احترامات. ملګرو نن در سره د امجد شهزاد یو کلام شریک کوم. امجد شهزاد چې دی هغه یو پوهه تکړه او په قام مین شاعر دی. د هغوی کتاب دی سندره مه وژنئ. د دغې کتاب نه انتخاب دی، د هغوی کلام را سره واورئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. امجد شهزاد صاحب وایي کوي دی هر سحر ماښام اخترې لیونی د غم نه دی خبره نشي چرې لیونی. کوي دی هر سحر ماښام اخترې لیونی د غم نه دی خبره نشي چرې لیونی. که ته ترې ځې نو خدای ګو چې دا ټول کلی به شاړ شي. که ته ترې ځې نو خدای ګو چې دا ټول کلی به شاړ شي. ښایسته دي په تا دا لارې ګودرې لیونی. بس نوره رانه واوړه ګنې سم لیونی کېږم. بس نوره رانه واوړه ګنې سم لیونی کېږم. په غوږ کې راته مه کوه خبرې لیونی. د هاړ سخته روژه کې د بیخي خولې خولې کړم. د هاړ سخته روژه کې د بیخي خولې خولې کړم. کافر دې کړم او ورکه شې کافرې لیونی. زما د فکر لاره دومره هم اسانه نه ده. زما د فکر لاره دومره هم اسانه نه ده. د ډېرو پکې وسوځي وزرې لیونی. بوټانو او پټکو په ټول وطن اورونه بل کړه. بوټانو او پټکو په ټول وطن اورونه بل کړه. بچي یتیمانان شو او تور سرې لیونی. په هغه پورې کلي کې د توپو درزا خیږي. په هغه پورې کلي کې د توپو درزا خیږي. په غرونو کې اوترې شوې کونترې لیونی. دا پیغلې او زلمي به پوی په خوند د ازادۍ کړي. دا پیغلې او زلمي به پوی په خوند د ازادۍ کړي. امجد چې وایي دغسې سندرې لیونی. ډیره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.